السلام علیکم ټول مرګرو ته زما چې څونه مرګري اعلان په دې میډیا چې ما څونه ژوندۍ تیر کړل صحیح ده زه د خپل هر غلط خبرې لیدنه الاول در رب العالمین نه معافي غواړم د خانه کعبې مخې ته صحیح ده او بیا د معاشرې د ښو خلکو نه د نن نه په هاخوا چې دی نو لالا ما د خپل رب څه وعده ده چې انشاءالله موږ به څوک په غلطه الفاظ باندې نه یادو په غلطه لهجه باندې انشاءالله او عالم دین چې څونه دي د خلکو ما پسې خبره جوړه کړې وه زما د هغه ویډیو په وجه باندې چې د څونه عالم دینو زړه ته درد رسېدلی زه د ټولو نه بښنه غواړم الله مو خاطر وبال لري موږ دعاګانې په یاد ساتئ تاسو به چې غلطي خبرې مه کوئ که نه چې بیا خبرې بالکل موږ دې په غلطو کارونو باندې نه مجبوره کوي عالم دینو ته هم دا خواست دی خاص عالمان که نه هغه د الله کور دی دا زما اخرنۍ ویډیو دی انشاءالله چې بله ویډیو به زما د خیره سره که د نفرت د منفي سړي سره خراب سړي سره نه راځي انشاءالله زما چې په کومه فیسبوک انستګرام یا په ټیکټاک په هر لار کې زما ټول الله خاطر وبال لري او دا میسج ټولې دنیا ته ورسوئ ماشاءالله د خانه کعبې دیدار وکړئ لالا صحیح ده کنه ویډیو तपाईँ څنګه بس موږ څه وایو ما ستاسو وعده سر د بالکل د الله په کور کې وعده وکړه چې بیا باندې نه بس دا نور غلطي خبرې نه کوي ضرورت راته نشته خو خلک مجبوره کوي بالکل د الله په کور کې انشاءالله نه به کو مکمل څومره غلط کارونه دي غلطي خبرې کړې دا غي معذرت وکړو کو به وایسته بس بالکل د نن نه پاس مې چې څوک ټچ نه کوي ګوره بیا به خیرول دل دی راځم په سعودي عرب کې هم د الله په امان